السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو 11 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په افقي طریقه د دوه رقمي عددونو تفریق کول دي. نن ورځ به موږ زده کړو چې څنګه دوه رقمي عددونه په افقي یا په یو خط کې تفریق کړو. دا طریقه زموږ سره مرسته کوي چې په اسانه ډول له یو عدد څخه بل عدد کم کړو. راځئ چې یو مثال حل کړو. فرض کړئ چې موږ له 15 څخه 22 تفریق کوو. موږ به عددونه په یو افقي خط کې ولیکو. ماشومانو، موږ به له ښي لوري څخه پیل وکړو. لومړی یویز خانې تفریق کوو چې دلته 15 او 2 لرو. له 5 څخه چې 2 تفریق کړو له 3 سره مساوي کیږي. نو په یویز خانو کې نتیجه 3 ده. اوس په لسیز خانو کې تفریق کوو. دلته 9 او 3 لرو. له 9 څخه چې 3 کم کړو نتیجه له 4 سره مساوي ده. نو په لسیز خانه کې نتیجه 4 ده. پایله 43 ده. موږ له 15 څخه 22 کم کړل او نتیجه یې 43 ده. دا طریقه په افقي ډول ده چې د یو افقي خط په شکل عددونه لیکو او تفریق کوو یې. راځئ چې یو بل مثال هم حل کړو. له 88 څخه 25 تفریق کوو. لومړی عددونه د یو افقي کرښې په شکل منظم لیکو. وروسته یې له یویز خانو څخه پیلوو. دلته په یویز خانو کې 8 او 15 لرو. له 8 څخه چې 15 کم کړو له 3 سره مساوي کیږي. بیا په لسیزو کې 6 او 2 لرو. له 6 څخه چې 2 کم کړو له 4 سره مساوي کیږي. نو پایله 43 ده. بیا هم هماغه رقم نتیجه 43 ده. موږ له 88 څخه 25 تفریق کړل او نتیجه مو په افقي ډول ولیکل. ګلالي ماشومانو، تاسې قلمونه او کتابچې راواخلئ، لاندې سوالونه ولیکئ او په کور کې یې درسره حل کړئ. تمرین: لومړی سوال: له 4 څخه 23 تفریق کړئ. دوهم سوال: له 9 څخه 47 تفریق کړئ. دریم سوال: له 18 څخه 34 تفریق کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د صفر لرونکو اعدادو تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.